سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك إلا غفر له ما كان في مجلسه ذلك. رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. كتاب رياض الصالحين يوصلو نهشتم نمبر باب شروع باب فوارد دی کی چی د مجلس ادبونه او د مجلس د ملګری سره ادبونه. په دې باب کې اتم نمبر حدیث ته ابو هريره رضی الله عنه روایت ته داوی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي من جلس فی مجلس سوچ یو مجلس کې کېناستو د ناست په یو محفل کې کېناستو فكثر فيه لغته فقال قبل أن يقوم من مجلسه ذلك او په دغه مجلس کې بے فائدې او بهوده خبرې دا ډېرې وشي او زیاتې شي. خامخا مجلس کې سړی کېني نو کتب یو بے فائدې او بهوده وشي هغه خبرې چې هغې کې یو نقصان پکې وي د یو چا باره کې خبره وشي خامخا کتې نه کې د چا نه ویلې کېږي اورې به او دا سړی دا مخکې د پاسېدلو نه چې دا پاسې کې دا دعا دا ووایي یا دغه مجلس په آخر کې دا دعا ووایي سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك دا دعا. نو د الله پیغمبر فرمایي دا دعا چا د مجلس کې د پاسېدلو نه مخکې وویله الا غفر له ما كان في مجلسه ذلك مگر دغه کس ته به بخښنه وکړی شي د هغه څه چې په دغه مجلس کې څه ویلی شوي دي او څه شوي دي هغه ټول ګناهونه چې په دغه مجلس کې دغه مؤمن مسلمان نه شوي دي الله به د دې دعا په ویلو باندې هغې ته دا ګناه څه کړي دغه د مجلس متعلق دا ګناهونه به ورته الله معاف کړي. هغه معنا د دعا دا سبحانك اللهم پاکی د الله تعالی را و بحمدک او د کمال صفاتونه دی الله تعالی را اشهد ان لا اله الا انت الله ز گواہی کوم چې نشته حقدار د بندګۍ مگر تی استغفرک الله تعالی ز بخنه غواړم و اتوب الیک والله ز تا ته رجوع کوم دا دعا د دې دعا د معنا ده. دا بل روایت اندام د دعا متعلق دی. وعن ابي برده رضی الله عنه قال ابو برده رضی الله عنه وی چې كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بآخرة ورسول الله صلى الله عليه وسلم چې د خپل عمر په آخر کې به ویله څه شی به ویل دا خبره اذا اراد ان يقوم من المجلس کله چې به نبی صلی الله علیه وسلم اراده وکړه چې یو مجلس نه پاسېږي یو محفل نه پاسېږي او د خپل عمر په آخر کې به دا دعا ویل سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. فقال رجل يوسري نبي صلى الله عليه وسلم طويل يا رسول الله إذا الله پیغمبرا إنك لتقول قولا ما كنت تقوله فيما مضى. إذا الله پیغمبر يقينا تو یو خبره کې او دا خبره به په مخ کې جون کې تا نه کوله مخ کې زندگی کې به تا دا شونډې نه رپولې. إذا الله پیغمبر دا ته دې وضاحت موږ ته وکړه. قال نبي صلى الله عليه وسلم طويل كفارة لما يكون في المجلس. دغه الفاظ او دغه دعا دا کفاره ده د ګناهونو ختمولو ده ختمون کې ده د هغه څه د پاره چې باندې مجلس کې کم شوی وي. یعنی مقصد دا ده چې د دوه روایتونو مجلس په آخر کې چې کله مجلس او محفل د چا سره د خبرې اترې هغه ختم شي دا وړوکی مجلسی کې غټ مجلسی او دا دعا ته وی چې سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. دغه مجلس کې غټ د ورکوټه ټیم ډیر واغستو لګي واغستو کوم ګناهونه کوتاهی نقصان په دغه مجلس کې شوی دا غو الله تعالی معاف کی. الله دې موږ تاسو توفیق راکړي. وصلی الله علی نبینا محمد.